بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو امام بخاری رحمه الله په خپل مشهور کتاب صحیح البخاری کې یو حدیث را نقل کړی چې حدیث نمبر دی 3293 په کتاب بدء الخلق په باب صفت ابلیس و جنوده کې چې د ابو هريره عنه روایت دا غوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل څوک چې وایي یعنی دا دعا وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير څومره وای فی اليوم 100 مره په ورځ کې سلزله نو الله رب العالمین به 15 غټ انعام ورکي. اول كانت له عدل 10 رقاب، دومره ثواب به الله ورکي لکه لس غلامان چې آزاد کړي. په دې زمانه کې غلامان نشته خو په خواو د غلام آزادول په اسلامي شریعت کې ډیر زیات ثواب لري. د دې وجنه الله رب العالمین په بعضو کفاراتو کې د غلام آزادول اول نمبر ایخي، لکه مثلا زهار شو، لکه مثلا قتل خطا شو، لکه مثلا بېځایه قسم د دروغ قسم چې انسان واخلي. د دې کفاره څه شی ده؟ اول نمبر کې الله وایي فتحریر رقبه، غلام به آزاده. نو چې د یو غلام آزادول دومره ثواب لري، د لسو غلامانو آزادول به څومره غټ ثواب لري. دویم انعام یې دا دی چې وکتبت له 100 حسنه، الله رب العالمین به 100 نیکیانې تاته ولیکي. او دا ډیره غټه خبره، یوه نیکي چې الله درته ولیکي بیخي غټه ده، نو 100 خو بیخي نور علی نور. او دریم غټ انعام یې دا دی چې ومحیت عنه 100 سیئه، 100 ګناهونه به الله رب العالمین تاته معاف کړي او دا به بالکل لرې کړي، ستا د عملنامې نه به یې لرې کړي. محیت معنی محو به کړي، یعنی بالکل ختم به کړي ستا د عملنامې نه. او څلورم انعام یې دا دی چې وکانت له حرزا من الشیطان یومه ذلک، په دغه ورځ به دا عمل ستا د پاره د شیطان نه امني، یعنی الله رب العالمین به د شیطان او د هغه د ملګرو چې جنات شو او پیریان شو د هغوی نه به ته په امن کې، او دا ډېره غټه خبره ده. او پنځم انعام یې دا دی چې ولم یأتي احد بافضل مما جاء به، تا چې کوم نفلي عمل وکړه دا بل هیڅوک داسې غوره عمل نشي کولی لکه تا چې وکړه. یعنی د په ټولو نفلي عبادتونو کې د ټولو نه افضل ترین عبادت ستا دی. ها یو کس درنه مخکې کېدلی شي، هغه دا چې احد عمل اکثر من ذلک، چې یو څوک دا دعا ستا نه هم زیاته ووایي، نو هغه ستا نه مخکې کېدلی شي په ثواب کې. نو ستا نه تقریبا په ورځ کې دا 15-16 منټه زیات نه زیات اخلي. او هغه خلک چې هغه د پیریانو، د شیطانانو، د جناتو نه تنګي، خاص کر د هغو دپاره د ټولو نه غټ او ښه علاج دا دی استمرار ورباندې وکړه، یقینا چې پیریان به درنه تښتي او پخوا ته به دې نه راځي. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.